د نوي کرونا ویروس ساري ناروغۍ د وخان ښار په شمول د خوبۍ ولایت په ګڼ شمېر سیمو کې خپرېږي. د چین کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي شي جین پینګ خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې ځایي او پوځي طبي سامان آلات سره یو ځای او په ګډه دې په کار واچول شي. د دغه ویروس وقایه او کنټرول د هر کس پر غاړه مسؤلیت دی. د چین کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي شي جین پینګ له دغه ویروس سره د مبارزې په کلیدي وخت کې وخان ښار ته ورسېد. شي جین پینګ په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د دغه ویروس تر رامنځته کېدو وروسته د یاد ګوند مرکزي کمیټې تر هر څه لومړی له بېلابېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو د سر او ژوند امنیت او روغتیا ته دې لومړیتوب ورکړل شي. د دغه کمیټې لخوا د ټولو نیول شویو تدبیرونو موخه پر دغه ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو مخه نیول او تر خپلې وسې پورې د لا زیاتو ناروغانو تداوي کول دي. د چین د طب او روغتیا د ملي کمیټې د راپور له مخې د جنورۍ د 11 نیټې تر 24 ساعتونو پورې په چین کې 1191 کسان د دغه ویروس پر ناروغۍ اخته شوي او 259 کسان مړه شوي دي. د چین د مرکزي پوځي کمیسیون رئیس شي جین پینګ حکم ورکړ چې د پوځ طبي ډلې دې په جلا جلا توګه د اورګاډو او الوتکو په وسیله په وخان ښار کې راغونډې شي څو له دغه ویروس سره په مبارزې کې بریالیتوب ترلاسه شي. عمومي منشي شي جین پینګ حکم ورکړ چې دغه ویروس د وقایې او کنټرول حالات اوس هم لا ستونزمن او پیچلي دي. پوځي طبي ډلې دې د ګوند او خلکو د باور پر اساس تشکیلات او لارښوونې پیاوړې کړي، له ځایي طبي ډلو سره دې نږدې همکارۍ وکړي، پر علمي تداوی دې ټینګار وکړي، خپل ځان دې وساتي او خپلې دندې دې ترسره کړي. اړوندې خواوې دې د ناروغانو د تداوی او ژغورنې لپاره هڅې وکړي. د طبي او وقایوي موادو او توکو برابرونه دې تامین کړي، د تداوی او رغېدو انډولونه دې لوړ کړي او په دغه ناروغۍ د اخته کېدو او مړینې انډولونه دې ټیټ کړي. د دغه ویروس پر ناروغۍ د اخته ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه دې ژر جوړ شي او له اړتیاو سره سم دې له نورو ځایونو څخه وخان ښار ته طبي کارکوونکي ولیږل شي. په عین وخت کې د طبي کارکوونکو د سر او روحي روغتیا دې وساتل شي. د هغو روغتونونو د تداوی په څانګو کې چې د ناروغانو حالات پکې سخت دی، طبي کارکوونکي چې د چین کمونیست ګوند غړي دي د خپلو حقوقونو په رڼا کې له ناروغیو څخه ناروغان ژغوري. 信心百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争我们一定要树立信心，一定会胜利。شي جین پینګ د دې تان روغتون د لرې کنټرول لرونکي تداوی په مرکز کې د وخان ښار د جی ان تان روغتون، شخه روغتون او خو شنشان روغتون له طبي کارکوونکو، چارواکو او پوځي افسرانو او عسکرو سره ویډیویي خبرې وکړې او د دوی وړاندیزونه او پیشنهادونه یې واورېدل.在这里呢，我代表党中央向你们也向全国在抗击疫情战斗中的医护工作者致以崇高的敬意和衷心的感谢。عمومي منشي شي جین پینګ حکم ورکړ چې طبي قوت او مهم مواد په علمي توګه وویشل شي. د مبارزې په سنګر کې طبي کارکوونکو ته د پاملرنه ورکړل شي. د وقایوي توکو او د ژوند د لازمو موادو برابرونه د تامین شي. په روغتونونو کې د وقایې کارونه د جدي ترسره او طبي کارکوونکي د علمي وقایه شي او روزنه دې ورکړل شي. په روغتونونو کې د کټونو او طبي کارکوونکو د کمښت له امله رامنځته شوي مسئلې د حل شي او د ځانګړو روغتونونو پیمانې د ژر پراخې شي. هغه ناروغان چې حالات یې سخت دي باید د علاج او تداوی ځانګړو او قوي توان لرونکو روغتونونو ته انتقال شي. د ناروغانو د روحي زیان د هوالي بهیر وختونو ته اړتیا لري. زیاتره خلک د اوږدې مودې لپاره په کور کې تر قرنطین وروسته د روحي مرستې ته اړتیا لري. دغه راز د مړو شویو کسانو کورنۍ هم اړوندې مرستې ته اړتیا لري. اړوندې خواوې باید طبي کارکوونکو ته ډېره پاملرنه وکړي. دوی شپه او ورځ کار کوي، ډېر ستړي دي. ځینې طبي کارکوونکي هم په دغه ناروغۍ اخته شوي او حتی ژوند یې له لاسه ورکړی دی.
我曾经为我的患者哭了2次，但是现在我感觉自己越来越坚强，是习近平总书记在指导我们珍宝。زیاتو ارګانونو او خوبی ولایت د عمومي منشي شي جین پینګ د حکمونو د پلي کولو لپاره په وار سره طبي کارکوونکو ته د پاملرنې تدبیرونه نیولي دي. د نوي کرونا ویروس د وقایې او کنټرول په برخه کې د دغه ګوند د مرکزي کمیټې لارښوونکي ګروپ د فبرورۍ په 22مه نیټه په هره ساحه کې طبي کارکوونکو ته د پاملرنې د پیاوړتیا خبرپاڼه خپره کړه. د مبارزې په سنګر کې طبي کارکوونکو ته د پر وخت خرڅې وړاندې شي.患者出院的时候，他跟我们的主任鞠了个躬，他说谢谢。然后我们护士也很可爱，告诉他我们是习主席派来的。他说习主席真好。د چین کمونیست ګوند عمومي منشي د دولت رئیس او د پوځي مرکزي کمیسیون رئیس شي جین پینګ له دغه ویروس سره د مبارزې په کلیدي وخت کې یعنی د مارچ په 10مه نیټه د خوبی ولایت له وخان ښار څخه لیدنه وکړه. تر ټولو لومړی کار تداوي ده او اړوندې خواوې باید د علمي او جدي تداوی له لارې د ناروغانو د بیا ښه کېدو انډول لوړ او د مړه کېدو انډول کم کړي. غوره طبي مواد او تخنیکونه دې وکارول شي او د درملو د څېړنې کارونه دې چټک شي. د وقایوي او طبي موادو د تولید، برابرونې او ویشنې کارونه دې پیاوړي شي. د نورو ناروغانو د عادي علاج لپاره د طبي مواد او کارکوونکي په علمي او منظمه توګه ترتیب شي. رئیس شي جین پینګ په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د پوځي طبي کارکوونکو په شمول ټولو طبي کارکوونکو د دغه ویروس له رامنځته کېدو وروسته شپه او ورځ کارونه کړي دي او کوي. دوی له وخت سره سمه ځغاسته کوي او له ویروس سره مبارزه کوي او په وخان ښار کې د دغه ویروس د وقایې او کنټرول لپاره ستر خدمتونه کړي او کوي. 你们不穿着防护服啊，戴着口罩啊，我看不到你们的这个真实面貌。但是呢，你们在我心目中都是最可爱的人，所以我在这里啊，代表党中央向你们啊表示诚挚的慰问，致以崇高的敬意。